عن أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. عزیزانو صحابی رالی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تی عرض وکي ولیا رسول الله ما ته د اسلام په حواله یو داسې خبره راوښیا چې بیا لتا ما سیوا زه لچا پوښتنه ونه کم، بس داغه ستا خبره زما د پاره کافي سي، زبل چاته مجبور نه سما، محتاج نه سما او بیا و ماته ضرورت را پیښ نشي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل: قل آمنت بالله، پر الله بستا ایمان، بس دا وایا او ثم استقم، بیا پر دې خبره باندې مستقیم اوسېږه، بیا دا خبره د ځان د پاره ضروري او لازمي چې دا هغه وګڼه. عزیزانو په دنیا کې ډیر کارونه داسې دي چې یو ورځ، دوه ورځې، 5 ورځې اسانه دي، خو لیکن مسلسل هغه کار کول دا ګران کار دی، دا مشکل کار دی، دا بیماری تقریبا په مشتي ټولو کې ستا. یو ورځ شی عبادت کولی سو، 2 ورځې شی عبادت کولی سو، 5مه لسمه ورځ لما او تا هغه عبادت پاته دی. نو لہذا د الله رسول فرمایي: آمنت بالله ثم استقم، بس دا وایي زما ایمان پر الله دی، د الله چې کوم حکمونه دي او بیا پر هغه خبره باندې مستقیم اوسېږه. یو ورځ یو صحابي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته: یا رسول الله ته هم سپینږیری سوې. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ژر مبارک کې څو سپین ویښتان پیدا سولو، نو ولیا رسول الله سپینږیری سوې. د ورته پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل: و سوره یهود دا آیات فاستقم کما امرت، الله فرمای ما ته پر خپل کار مستقیم اوسېږه چې کوم وتا ته امر کړی دی، ما چې وتا ته د کومې خبرې امر کړی دی پر هغه مستقیم اوسېږه، استقامت اختیار کا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای د سوره یهود دغه آیات سپینږیری کړل، دې آیات سپینږیری کوي. د دې معنا دا د عزیزانو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وست چې کوم عمل کوي دا مسلسل کوه، همیشه یې کوه. وس 5 وخت المنځ دی، ما او تا یې کوو، هر ورځ به کوو، تر مرګ پورې به کوو. بیا کچیر مشکل ما بین لرالی، مسافر سولې 2 رکعات در معاف 4 رکعاتو کې دا بجې کو. او دویمه خبره که مریض سولې بیا مطلب پناست المنځ کولې سوي، کو بنولې تیمم وهلې سي. د دې څخه علاوه کسړی جوړ دی، روغ دی، پر کور دی، هر ورځ مسلسل سهار، ماپښین، ماجګر، ماښام، ماخستن به دی چیش کوي دی بل منځ کوي. وس یو ورځ شل منځ کولای سم، 2 ورځې شل منځ کولای سم، لیکن د مرګ تر ساعته پورې د منځونه کول دا ډیر ګران کار دی. د الله رسول فرمایي دې خبرې ګر سره زس پنځړې کړل ما چې دا استقامت ډیر ګران دی. و د ماجګر د پاره به تیاری کوي، د ماښام د پاره به تیاری کوي، د ماخستن د پاره به تیاری کوي. حتی امام ابو حنیفه صاحب فرمایي که یو سړی ته په سمندر کې ډوب شو، او په ولې بازی کولې دا غره مطلب کشتۍ مشتۍ کولو، نو د ماجګر منځ د نو کړي په دغه حال کې دی په اوبو کې ډوب شو، دا دی چې اوس کومې غټې په دې اوبو کې خوري، لا بدای د ماجګر د منځ نیت کوي کې نه وکړي د دې منځ پښتنه الله رب العزت جنې کوي. په دغه حال کې به هم ته د ماجګر د منځ نیت کوي چې یاره لمال منځ پاته دی، زبې خامخا کوم کده دا مشکل وته لمه کته دا نیت نه وکړي. فرمایي امام صاحب لته به د منځ پښتنه چې دا کول کیږي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای تر ټولو مهمه خبره دا ته آمنت بالله دا وای ثم استقم، بیا پرغه خبره مستقیم اوسېږه، یو خو بل خاطب کېږي نه. او دا تر ټولو مشکل کار دی، استقامت تر ټولو ګران کار دی. یو ورځ به سړی لمونځ وکړي، 2 به وکړي، یو ورځ به تلاوت وکړي، 3 و د روزې په اوله مړ څنګه مسلمانان، په دویمه مړ څنګه، په اخر کې بالکل دا روزه وسابلو چې میسج راوست راته ویل مولوی صاحب 1200 ویل زمون ملګری دی ولاغه ویل تر دې ذلیل میاس ګرسه الله نه پیدا کړي، تر دې ذلیل میاس دا ګر سره نستا
او دا دونه سخت خبرې دي، دونه ګرانې خبرې دي، په خدای قسم انسان به په ځان نه خبر، الله رب العزت به د کافرانو په لیست کې لیکلی. والله دا ډېر د خولې سره پام کوي. دا تا چې دا تورې ووایي نو خو د هغه معنا ده چې د روزې د وجې ده، نو دا معنا ده چې د دې روزې نو بیا خدای ګر سره ذلیله عبادت نه دی پیدا کړی. اوس هر څه تاویل چې ته وکړې چې دا تا د روزې و میاشته ته ذلیله وویلې، دا تا ولې وویل؟ خو یا خو روزمات پکې زیات سوی دی، یا پیشنمۍ پکې زیات سوی دی، یا تراویح پکې زیات سوی دی، یا د ساره تر ماښامه ما او تا خوراک نه کوو چې الله امر راته کړی دی، وتې ته تا ذلیله وویل. نو چې سړی و د الله و امر ته، د الله و حکم ته، د الله رب العزت سبحان الله، د الله رسول فرمایي زمانې ته شکنځا مه کوئ چې پلانې زمانه ډېره تباه و، پلانې زمانه ډېره خراب و، شکنځا مور ته کوه. ټیک شو؟ ولې؟ زمانه خپل هیڅ حیث نه لري، دا د الله په لاس کې ده. نو ګویا تا چې شکنځا وکړه تا و زمانې ته نه ده کړې، د الله و امر ته دې وکړه. صحیح سلو؟ د الله و امر ته موږ خوشحال وي چې یاره ماشاءالله لمونځ مې وکړئ، ژره لرم، لنګوټه لرم، تسبیح اړوم، تصلات تسبیح کوم، پلانۍ یوه خبره به دې تر خولې وتلې، الله به د کافرانو په لیست کې لیکلی او ته په ځان باندې خبر نه یې. الله به د کافرانو په لیست کې لیکلی. صحیح سلو؟ څونه عجبه جمعه پر ورځ سړی راغلی، مولوي صاحب یو سړی دی هغه و خدای ته شکنځا وکړه، نعوذ بالله. نو یوم بیا وایي نه اوس څه چم ما یاره جګړه مه کوه، زورونه مه وهه، مناظرې مه کوه، بحثونه مه کوه، بس توبه دې وباسي. انسان دی خامخا کله در خوله غلطه خبره ووځي نو مال جګړې مګړې مو ورسره کوي. کېدلی سي تاسو پر دې خبره در سره وستلی، تاسو اول جوالت عجبه خبره میسیج را کړی و، یوه مسله وه، د مسلې په باره کې ملګري ما ته وویل مولوي صاحب که تا دا مسله داسې نه وای راښولې، که تا دا مسله داسې نه وای راښولې، دې هلک ویل ما دین و اسلام پرېښوئ، ما اسلام پرېښوئ که دا مسله دا رقم. ما ویل دا رقم نه ده، ستا دپاره دا امر دی، دا حکم دی. یو سړی د خپلې معمولي خبرې دپاره وایي زه اسلام و دین پرېږدم، زه اسلام و دین پرېږدم، یعنی معنا دا ده زه الله و رسول پرېږدم. پرون ملګري راته ویلې ول د پلاني سړي سره داسې داسې و، مجلس رالی، ول ده ول که دا خبره داسې وه زه درسره دین پرېږدم. ته د دین سره څه کار لرئ؟ د دین دپاره دین کړي څه دي چې بیا ته راولاړېږې پرېږدې؟ د دین څه مراد الله او د الله رسول دی، دین په خپله نه دی، الله او د الله رسول مقصد دی. نو ته دا وایه که زما پلانی کار وسو یا زما پلانی کار نه وسو، که دا مسله داسې وه یا دا مسله هغسې وه، زه دین پرېږدم، ته الله پرېږدې، ته الله رسول پرېږدې. نو بیا هغه سړي ویل مولوي صاحب کور والا ورباندې طلاقه سوله، چې یو سړی کفریه کلمه ووایي کور والا خو ځای پر ځای ورباندې طلاقه سو، نور د الله رب العزت چې د ده سره به کومه معامله کوي. ډېر دا ځای ډېر زور غواړي. قل آمنت بالله ثم استقم. د صحابي ډېر په ناس پوښتنه وکړه، بیا زه د چا څه پوښتنه ونه کړمه، بس ما کار په د هغه یوه خبره کې تمام سي. د الله رسول ورته وفرمیل آمنت بالله ثم استقم، بس نورې خبرې بیا نسته پکې. او عجب خبره دا د عاجزانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لږ عبادت کوه، یو فرض المنځ یا خو مشخمقا کوو، لږ عبادت کوه همیشه یې کوه. یوه سپاره وایه هره ورځ یې وایه، یوه سپاره هره ورځ، نیمه سپاره هره ورځ، سل واره استغفار هره ورځ، تر دې چې ته راولاړ شې ته یې زر واره وایه. د الله رسول فرمایي احب الاعمال الا الله ادومها وان قل. بهترین عمل د الله په دربار کې هغه دی لږ دی همیشه دی، لږ همیشه. دا ډیر څه دی تر هغه چې ورځ یو سړی راولاړ شي ډیر عبادت وکړي. نو بیا قل آمنت بالله ثم استقم، چې کوي بیا مستقیم اوسېږي، استقامت اختیار کوي. استقامت ډیر ګران کار دی، استقامت ډیر ګران کار دی. علما ډیر زبردست خبره کوي، وای تاسو مطلب چې کوم عمل کوي لږ وکړه، څه ضروري خو نه ده چې خامخا ته یو قرآن په ټوله ورځ ووایې، ضروري نه ده، لازمي نه ده، فرض هم نه ده، سنت هم نه ده، که ښه خبره ده، ډېره ښه خبره ده. لیکن یوه یوه رکوع وایه. زما یو ملګری یا بل پوښتنه چې وکړم څنګه د قرآن تلاوت کوې، بس ویې خندل. ولې؟ حالانکې ډېر زبردسته ځوان، ډېر انتیکه ځوان، ډېر اعلی خوندور ځوان، ویا نه کوم. ولې نه کوې؟ وای بس مولوي صاحب څه درته قرآن مې نه دی زده. ما ویلې یاره زه به یو خبره درته وکړم، ستا قرآن نه دی زده؟ دی ووایه زما ټول قرآن نه دی زده. قل والله دی زده ده، ول و
الحمدلله دې زده ول نو ما نو قرآن پاک خلاص الحمدلله تکشن الحمدلله وای نو دا ته ولې چې ما قرآن دې زده ضروري ده چې خامخا بس الف لام مر سره زي سيقول صفاء سبع ور سره زي يقول والله خو دې زده ول نو ما قل والله ول نو وای چې بل سره یالته ناس دی وسه پاره تلاوت کی تکشنه قل هو الله غو نټیم وای ته بدانه خبر د الله رسول فرمای سړی درې وره قل هو الله وای د قرآن ثواب لري سړی وره قل هو الله وای د لسه پارو ثواب لري څونه ګوره مش خپل واره خو خپل ژوند خپل ځای کړی دی تبا کړی دی د دنیا په خبرو کې چې د آخرت ځای راځي زما قرآن دې زده نو قل هو الله خو دې زده ده وستخه یو سړی په دا باندې نه خلاصي جو سپیډر هغه زما قرآن دې زده ولې دې نه زده کړی ستا قرآن نه دې زده ولې دې نه زده کړی او کته دا وای چې یار ما نه دې زده کړی نو بس نو می سوز د کولای نو ته څه وای ته د ورځې سلوار استغفار پر دې ویل چې الله ما قرآن ولکه زده دا خلق راولار چې دا خبره په داسې انداز پیش کړي لکه قرآن پاک چې برچک ته معنی کیږي نو ما دې سره خلاص شو د قیامت پر ورځ سپارښت غواړي پر پل صراط سپارښت غواړي د مرګ پر حال سپارښت غواړي او په قبر کې سپارښت غواړي او تا د قرآن سره یاري دار کړه دا کېدل نه سي قطعا نسی کېدل چې ته وزما نه وېز دستانه وېز د دې د معنی لازم د قرآن سره تعلق نور علامه شمس الحق افغاني صاحب فرمایي رحمه الله په مدینه شریفه کې وسړی په شواروز کې د الله قرآن وایي په شواروز کې دیارلس قرآن چې دی هغه ویل نو خلق چې اسمان ته رسیږي الله والا جوړیږي بزرگان جوړیږي دا خود الله په کلام جوړیږي نو ته خود الله د کلام سره تعلق جوړه او که تعلق نه او بیا توای چې یاره د قیامت پر ورځ د اسما سره شناخ وکي یا د کېدلې نسی بالکل نسی کېدلې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي قل آمنت بالله ثم استقم ایمان پر الله بیا مستقیم ووسیږي او بیا چې کله د الله رسول فرمایي هر مشکل پر تار علی ایمان به د الله سره نور کوي د الله رسول فرمایي صحابه کرام ور ډیر وجه ترجه سبیا ولی رسول الله څونه ګران کار دی پیغمبر علی السلام ورته ویل ته څه خبر یاست ته څه خبر یاست ویل ول هغه په خوا امتونه داسې وو دا بر ولاړ سو ور به بلکې ژوندۍ سړی به ورواچول د الله پرېږده ول نه پرېږده راولار بسو د وسپنې ژوند ور سره ولا د دې پر سر به راتیر کړلا یین دا چمړه به لاره واړول الله پرېږده ول الله نه پرېږده بیا دا رقم راولار بسو عربي راواخصله په انبیاو کې داسې انبیاو چې په عرب باندې عرب کړو په انبیاو کې داسې انبیاو په ډبرو باندې به سنگسار په سنگسار په وینو باندې به سر پراتو عبد الله ابن مسعود فرمایي وي بني اسرائیل ورځ راولار شو سحر تقریبا 300 انبیا چې دغه شهیدان کړو غرمه خپل ریړې لګولې خپل سبزی خرڅولې دا نه وایي چې موږ نه ګناه کړی دا کومه نه کړی نو د الله رسول فرمایي تاسو دا موایي فرمش باندې ډېر مشکل راغلی کني د صحابه مشکل ما او ته تصور نس کول ما او ته تصور پیغمبر علی صلوات والسلام جهاد لرولای چې ولاړی نو پر لاري باندې بیا ته خوراک مرا کم سلو او بنولې ډېر مشکل جوړ سو او بنوي او نو اخر به صحابه کرام را ولاړ سلو دا وش بیا لال کی د وش په مطلب هغه لړمون کې بوله ارڅ کې چې بوله هغه لره راواخ بیا د ډیره معافي ډیر دا به راواخل په دې کې نو واشه ما شو پرو روډ به خړلې وو دا به راواخل به دا ولشتې زل او به جناتي چې په دې د گزاره اندازه ولګو ما اوستا وس خواګرس یو شی حلال کی بل حلال کی بل اخر حضرت عمر فاروق او پیغمبر علی السلام ته یا رسول الله دا به څو درسو مر روشان لاله اخر بس مر روشان ختم چې ته د الله په دربار کې دعا وکړه چې الله باران ووري دعا وکړه چې الله باران ووري بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعا وکړه بیا دا رقم درګوته او بو کې ګوته وله بیا درې ګوته ډېر زبردست چینه راو بيدلې بس په هغه ګوز یعنی ته اندازه ولګو انسان تصور والله کده دې خبره وما او ته چې دا دین او اسلام را رسیدلې دی دا په دې خبر را رسیدلې دا په غپ او په مجلس نه دی را رسیدلې په دې کې سرون نه خاورسو په دې کې ځانون نه خاورسو په دې کې کورون نه خاورسو ټول ژوند صحابه د لاس ورکي خو دین او اسلام د لاس نه دی ور کړی دا نه دی ویلي چې دا څونه ذلیل میاسته دا نه دی ویلي چې یار ز دین پرېږدم دا نه دی ویلي چې زه به اسلام پرېږدم دا خو ګران کار دی نو ډېر ګران کار دی او دا ډېر مشکل کار دی وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعملي قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا
فرمایي پیغمبر د مسلم شریف حدیث پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تاسو پر اسلام باندې ثابت قدم اوسئ ثابت قدمه پر اسلام باندې اوسئ مپدی کی زیاتوب راولئ مپدی کی کمی راولئ بچ کومه لار ما در شوولې ده هغه لار اختیار کړئ وسددو او په مضبوطی سره د خپل دین اختیار کړئ په استقامت سره نن کوم سبا نه کوم دا شی مکو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله واوري دای خبر واوري هیڅ یو سړی په خپل عمل باندې جنت لره نشي تللی هیڅ یو سړی په خپل عمل باندې جنت لره نشي تللی قالوا ولا انت يا رسول الله صحابي يا رسول الله تم په خپل عمل جنت لره نه ځي پیغمبر صلی الله ولا انا الا يتغمدني الله برحمته منه وفضل یا زم په خپل عمل جنت لره نظم زبد الله په فضل او د الله په رحمت د الله رحمت او فضل د مابین زو باسا د الله رسول فرمایي زم جنت لره نظم د الله رسول فرمایي د الله رسول فرمایي چې د رحمت او فضل د مابین زو باسه زهم جنت لره نظم سبحان الله سبحان الله نو څه وکړه وای ته پر د خپل دین ثابت قدم اوسېږه او استقامت اختیار کا هیڅ یو سړی چې دی هغه په خپل عمل باندې جنت لره تللی نشي یو صحابي ول یا رسول الله چې سړی په خپل عمل جنت لره نشي نو بیا موږ دونه عملونه څه د پاره کوو بیا موږ دونه نیکی دونه عملونه دونه عبادتونه څه د پاره کوو پیغمبر سم ډیره زبردست خبر ورته وکړ پیغمبر سم ورته فرمایله ول چې څوک عبادت کوي دا علامه ده د چې الله جنت لره دی څوک عبادت نه کوي دا علامه ده د چې الله جهنم ډېر زبردست خبره ما او تا به کوشش د جنت د جنتیانو چې کومه علامې دي دا به ما او تا کوشش کوو په خپل ځان کې به راولو د جهنميانو چې کومه علامې دي ما او تا به کوشش کوو د ځان به باسو کني د الله رسول فرمایي هر سړی په خپل عمل جنت لره نسیتللی د الله په فضل پر رحمت زی نو بیا ما ته څه ضرورت یا رسول الله تا ته دا ضرورت کدا دا چم کوي بیا به موږ داغه وای چې دا ش سړی دی کني نو دا چې څه کېدلای دا جنت لره تللی نشي سبحان الله څونه عجب خبره ده یعنی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شان چې دا ټول کائنات د جبرائیل او د میکائیل او د اسرافیل سره دا ټول کائنات ملائکه او انسانان دا سره راوځي سي دا الله ته پر سجده ستر قیامت ته پرې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یوې سبحان الله ځای نسنی د یوې سبحان الله ځای نسنی ولې لیکن خودی پیغمبر علیه السلام فرمایي زهم د الله په فضل او په رحمت باندې جنت لرزم په خپل عمل نسب په خپل عمل اشه چې د پیغمبر علی السلام مبارک دا خبره ده نو ما او تا موږ به بیا څه چم کوو موږ به څه چم کوو ځکه ته به د الله څخه فضل او احسان غواړي چې الله ستا فضل ستا احسان فضل او احسان د مابین زو باسا په خدای قسم ما او تا به اول او الله ته لیکلی ورکوو چې د جهنم پای ته ما ورسو زما حق ده د الله فضل او احسان او د الله څو فضل دی پیغمبر علی صلوات والسلام فرمایي شیطان نه دی شیطان خود ابلیس شیطان دا الله په فضل باندې خبر دی چې الله څونه دیم کله کله دا وایي چې یار الله به ما وبخش ما بخشو الله ډیر مهربان ذات دی الله ډیر مهربان ذات دا څوک دا خود شیطان دا خبره دی شیطان او نو ځکه فضل ډیر عظیم فضل ډیر عظیم دی فضل به اربع یا الله ستا فضل ستا احسان عبادت په نره مخته کوي چې الله ماده د قران ختم وکي ماده جهاد وکي ماده تبلیغ وکي نه نره مخته کوي ما کړی دي چې نو څه دي چې ودی دا لکه مزدور چې خپل نوکر ته وای ما ستا دا او کدا غوي ارز پر میاستا خپل تنخواه در کوم ته ولې پر ما باندې احسان چې څه د با خوای کارونه باسه الله فرمای ما وتا تسترګي غوژن لا سن بشه څه مې نه در کړي ما ته پیدا سی داغه وخت سز ما استاد سای شروع د وسی اخ ورسې کرونا ولا څه نه وکي چې سا پیپړې ختمي سای بندیش څه نه جوړه بیا دې څه درته وای چې ما ته پیدا سی ما استاد سای ما استاد سای چې داغه جاري ما استاد د زړه دړکن بغیر د ګولۍ بغیر د دوا بغیر د زمزم بغیر د مهنت بغیر د مشقت ما استاد د زړه دړکن چې دغه جاري بغیر چې ما ته پیدا سی یو د خوب ټیم دی دغه سیل आवाज ما استاد دستور ګرپ دی د څونه غټ خبرې دي اڅونه لوی نظام دی د قیامت پر ورځ به یو سړی 1500 کاله عبادت کړي د الله په دربار کې الله به ملائکه ته اسما په فضل جنت سره بوزي دا بزرګ الله ته وایي چې الله رب العزت استا فضل نو ولي خو ما 1500 کاله عبادت کړو د سر پر سجده باندې مړ شولم نو دا ولینو یو سړی په خپل عبادت مغرور دی د الله په فضل باندې نه مغرور کیږي
نو الله فرمایي نو زما په فضل دی جنت لره به یا الله نو زما 1500 کال عبادت الله ورته وای فرشتو ته وای زما یو نعمت چې ما ودته سترګې ورکړې وي هغه او د عبادت سره وتلی نو چې قرار ولاړ سي د عبادت او د سترګو نعمت چې الله ورکړي په کوم ورځ ما پیدا کړي او عبادت خو تا د 15 کال بعد شروع کړی دی او بیا په عبادت په مابین کې تا خپل ګټه خبرې کولې نو چې حساب سره ولګي د الله رب العزت دا یو نعمت د سترګو چې د تور کړی دی هغه به بهاري سي هغه به زیات سي هغه به درون چې د تر هغه 1500 کال عبادت اوس الله رب العزت ته ودرې چې یا الله رب العزت معافي غواړم زما معافي غواړم زعف غواړم بس تا په فضل ز جنت غواړم الله فرمایي زما په فضل دا لا غوژنا دا لا د بدن ټول اندامونه د بدن ټول اندامونه مرشد د زما حق دی الله ما ترا کړی زما حق پر چیش دی یو د سترګو وبني دی فضل البکار صاحب فرمایي یو سړی ډیر مالدار وو هغه د سترګو نه جوړي ما جوړي و یو شی پکې ولګیدي د سترګو وبني دی دا ختم شوی د سترګو وب دا ختم شولې بس بیا ار سات کې ټیشو پیپر سره ولو دا د خپل سترګې چې هغه صفا کولې د خپل سترګې به ار سات کې د ګرځو غبار سره او چې د سترګې نودې نه بیا نصر شو دا وبد کمی خارجه دا شلدارا کې وسړی ول ګولې مولې پکې ولګېدله داخلي کې ګولې ولګېدله د جیب ذایقه ختم شوله پترخه خواجه زار په شیر شکر دای نه پېدې دا خالص د جیب یو شی ختم شو تا اندازه ولګو ما او تا مرشد از ما حق دی خامخابي الله راکې ولې به نه راکې یو لا سنه یو شی یو ما او تا غوزونه سبحان الله یو غوزونه چې الله رب العزت دا ما او تا اورو نو بس چې نه دا غسړې سره بیا پښتنه وکړي چې د چات شش نه بیا پښتنه جوړ د ګوډه سره د پښو پښتنه وکړه او هغه یار زه موټر څکوم یار زه بنگلات څکوم یاله زه کوټي څکوم کښ کې الله رب العزت ما ته شیرا کړی زه بدر یو زیات لنی زبر تر یو زیات لنی نو خیر پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي د الله په فضل به ټیک سره اوس په ما او تا پاینده کې دعا د فضل کو یا الله ستا فضل ستا احسان یا الله ستا فضل پیغمبر علی السلام د خپل عبادت خبرې نه کړ چې یا الله ز نبی هم صحیح سلو یا الله ستا فضل ستا احسان بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل مظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تاسو په خپل نیک عمل کې چسپاندې کوي جلدی کوي جر خپل کار تر سره رسوا ولی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی فتنن كقطع الليل المظلم داس فتنه را روان دي لکه تور تیاره چې ما شام سلمر پریږي دا تور تیاره نر شذ بد انسان حیوان دبر لټ درخت پر ارشي تور تیاره راځي د الله رسول فرمایي داس فتنه براسي دا فتنه به وخورول سي دا سی عام فتنه به د الله رسول فرمایي سحر به یو سړی مسلمان او ماشام لر کافر سوی ماشام مسلمان سحر لر کافر سوی نو لہذا د الله رسول فرمایي چې سپاتې کوي د المانزه ټیم سو فورن د المانزه د ادا کېدو کوشش وکړه څه معلومه ده فتنه براسي دغه فتنه به استال من چې دی هغه پتا پریږ دی د المانزه سبب د کرک کوي چې د المانزه سبب د بد وسی د تنوی صاحب یو مسله درته وایم لایز مستر په دې خبرو کې ډېر اختلاف لري ورشته په تنوی صاحب لیکلي دي کچيري یو سړی را ولاړ سلو روزه یې ولا بلې وته ولته ول روزه نه سي نه نسی هغه ورته ویل روزي دی هغه څوک نسی چې د غرمې ډوډۍ نه لري د ماښام ډوډۍ نه هغه دی ورشته په تنوی صاحب رحم الله زبر دی وبن ستر عظیم زبردست لوی محدث دی مفتی دی محقق دی مفسر دی هغه په دې خبره سره کافر کیږي دا اسلام هو اخلاص خبر دا زنوام د مرشه په تنوی صاحب رحم الله دا رقم خبرې موږ د ورځې څوک وو چې دا ذلیل میاسته ده زدین پرېږدم ما دین پرېښوي ما اسلام پرېښوي او دا څوک چې ډوډۍ نه لري هغه د روزې نسیز ما پڅه دا خدای اسانه خبره نه ده چې سړی سهار مسلمان ما شام لر کافر سوی کافر خدا نه مانه ولاړی قبر ته سجده ولګول بت ته سجده ولګول نعوذ بالله و خدای او رسول ته بد ویل در خله به دی توري ووزي در خله به داسې کلمه ووزي چې بیا به دی په خپل هم په خپل ځان خبر نه او د قیامت ورځ په کافرانو کې راکوي
څونه درنې خبرې دي عزیزانو، کله په قرآن پسخند ول، کله په دین پسخند ول، کله په ژړه باندې پسخند ول، د توهین په خبره، کله مطلب په دعوت والا، کله د جهاد په والا. نه دا دې څه به سړی ډېر ځان ګوري، او دا یقیني خبره ده چې سړی علماو ته شکنځا وکړي. پرون چا میسیج کړی کوونس مولوي صاحب یو عالم ته سړی شکنځا وکړي، مال کې په دې کوي چې دی عالم دی، بیا خو سړی کافر کیږي. که په دې نظم خپل ذاتی او خبره د ملاسه څه په شی وایم، مزما شخصي خبره ده، د علم سره تعلق نه دی، بیا پروا نه لري. ولیکن عالم ته په دا خاطر شکنځا کول چې دا عالم دی، بیا دا کفر دی. صحیح سلو دا کفر دی. ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ما شام مسلمان ما شام صار ما شام مسلمان صار به کافر سوی، او دا یقیني خبره. اوس نو په چی سره کافر کیږي عزیزان؟ ډیر خلک دا سیستم تورتوي شهره مسواک وها دی و یار مسواک د غریبانو کار دی. د پیغمبر اسلام په زمانه کې پیس نولو دا انسان دا زه ولګوا. دغه پسینس کالج کې یو پروفیسور پرنسپل کچې شاغه به دا ویلې ولوره دا په هغه زمانه کې دا برشمر شامیانو خود به لرګي خلیته نیولې. اوس دا د محمد رسول الله سره پټ یو بغض دی، یو عناد دی. دا دای نه چې د لرګي و د مسواک خبره ده. البدايه و نهایه مولوی صاحب فرمایي یو سړی وو هغه ولر د مسواک څنګه پوي. اوس مسواک خو د غیر لرګي د څه څه نه لري، خو محمد رسول الله دې نسبت سوی دی یاره. پیغمبر علیه السلام اخرنی عمل چې وفات کړي مسواک وایي. نو البدايه و نهایه مولوی صاحب فرمایي وای یو سړی واغره ولر څنګه مسواک سم څه جوړ کړی ده، دا خپل بوله په د مسواک باندې وچ کړل، یعنی ټیشو پیپر رو په لټو په بلبلا دغه مسواک باندې خپل او داس دی هغه وچ کړ. وای الله رب العزت یو داسنا ولد حیوان جن پیدا کړي چې دا تقریبا نو اچھا لیدلې نو چې دا څنګه یو حیوان جن پیدا سول. وای درې ورځې ژوندۍ وو، بیا دا حیوان مړ سول او دای مړ سول. دا صرف د محمد رسول الله یو مسواک یو سنت و سنت ته سړی څنګه وو چې خبره خلاص ده، نور نه کې چلیږي. دا درنه خبره ده. سهار مسلمان، ماښام لره کافر، ماښام مسلمان، سهار لره کافر. خداغه معنا ده. څوک علما او تشکنځا وکي، څوک د جهاد خو ډیر عظیم عمل دی. نو اوس کې چیرې یو سړی راولار سي هغه زم مجاهد يم د پکتیکا دراواخله، د کابل د هسپتال دراواخله، او کشنیان او زنان او دا هغه نه حق مسلمانان دا به جهاد مبوله، دا جهاد مبوله یار. اوس غلام قادیانی دی هغه ول زم مولوی صاحب ما ته ټیک سو، بیا دا هغه بعد راولار د نبوت دا وایو کنه ووس مرته نبی بولو، نعوذ بالله. یا دا خبره نه ده. ورئ که یو سړی د نبوت دعوه کولی شي، یو سړی د نبوت دعوه کولی شي نبی، نو دا دعوه ونیسه کوي چې زه مجاهد یم. صحیح دا دعوه ونیسه کوي. او بیا چې د يهودو د نصارا اورپی په پسې سي ولې نه کوي، نو خامخا به کوي. دا کاروبار دی، خامخا به کوي. افغانستان ولې تباسلو بس. نو حضرت ابو هريره ویل رضی الله عنه کوم رښتیا خبرې شروع کې سر به د چپی خورا کاټ کې ټیک سولو. د خپل لاس، د خپل کور، د بل د پاره سړی مزدوري کوي، د بل د پنځور په د پاره د درو ورځې کښنی، د درو ورځې د کښنی مورته ولې، د درو ورځې کښنی، د یوې ورځې کښنی، د اتو ورځې کښنی، من دې ټول ولاړې شهیدان شي. من دې ولاړې اشنو چا وکړه. امریکای خو بمبار نه دی کړی، او امریکای خو بمبار نه دی کړی، چا وکړه چې وګرځي. بس الله رب العزت داسې د عقل خلاص کړی یو، داسې له فکر خلاص کړی یو، داسې وچ دماغونه را کړی دي. بس مش پښتانه مش پر دین باندې مېنی، مش پښتانه مش پر دین باندې داسې وای، مش پښتانه یو پر بیوقوفي او پر عقلی باندې، پر بی عقلی باندې مېنی. د بل د پاره د خپل کور د پاو برباد کړي، د بل د پاره کرایه څو ده، کرایه نه د معلومه څو ده. دوه کسان به زبردست مجاهدین د امریکایانو سره جهاد وکړي، ډېر پکې مردار کړلو، زبردست اعلی. بس دانو د چا چې کور والا په دې کې شهید سوي، وفات سوي، اکشنه پاتې سوي، هغه څه بیا پښتنه وکړي. بیا تاسو جهاد تور درشي، کله څوک داوا وکي، کله څوک داوا وکي، کله څوک داوا وکي. څنګه د زړه د سوي د افغانستان څنګه در په در رسو، څنګه لا خدای پاک نه سمي، ادونه یتیمان، ادونه کندي، ادونه شهیدان
په زرو نه په لکو شهیدان پکې وسو. یا الله د یو شهید په خاطر خې برابر کړه وطن، د یو شهید په خاطر، د یو شهید په خاطر. دا ډېر د بل پر کور ډبرې مور غورځي، بل د کور خرابېده مه غواړي. الله به ستا د کور مخ ته دا خبره چوکي، الله به ستا د کور مخ ته دا خبره چوکي. ډېر احتیاط کوئ، ډېر خلک کله کله په موټر باندې لیکه ختلې وروره مخ نه راګرځي، او ما پر موټر دا لیکه چوش. کله کله د چا شایسته کور یو پوسټر چا پر لګولې کاغذ دای راوځي شکنځاوي کوي چې د تبلیغ والای د جهاد د ملایانو پوسټر لا دیش کوي، ما د کور دیوال در خراب ارشداش ته د چا د کور دیوال ورونه بیا کمره ورونه بیا په کمره کې پنځه بچان دي هغه په کې دالت په کې شهیدان سي او سند او بیا پر سر د عوام دای چې دا موږ وکي دا د چشته دا موږ وکي دا د اول هم بس څونه ډېرې ګرانې خبرې دي. او استغفر الله. الله رب العزت افغانستان جوړ کړي، الله دې جوړ کړي، الله دې نه خرابوي. وای الله رب العزت کاله اوس بني اسرائیل ته الله عذاب ورکوي، 40 کاله په میدان ته کې ګرځي به معاف په 40 کاله بعد. یا الله افغانستان ولا معاف کړي، افغانستان انسانان معاف کړي، هر څوک چې دي هر څوک پروا نه لري. دلته زموږ سره په دې وطن کې څونه خلک اوسېږي، د قادیانیانو سیونه سي راځه تر روافضو، د روافضو سیونه سي راځه بیا تر پرويزيان ګر جهان سره وسیږو. مړ نه کوور مړ پر چیش کې څو کسان به مړ کې اون که 15 کسان دي خمړې اوس په کلی کې ولونه سپي پیدا چې خلک مردار کې په دې وجه دیني چې بل شي وداړي به بل ولونه سپي چې پیدا شي ټیک سره وچونه ګر جهان دا غره کم دي ته کم سړی وجني کم سړی وجني دا بل بیا اسلام ته پرچا من جاري کوي. نعوذ بالله استغفر الله د جهاد نه خلاف دیني موږ بل خبر سره جوړ کی. ها دا بنوم نه کوي چې څه څه وایم، دا خبره بنئ صحیح سلو چې ته سره تا وایم دا عشت څوای ابل دي څوای ابل دي څوای ابل دي څوای. ډیر والله بد قسمت وطن دی، ډیر پلاردار خاندان زموږ د هر اټم نم چې دی دا د بادشاہانو نوم دی، زموږ د اټم نه دی غوري دي څوای ابدالي دي څوای غزنوي دي څوای. دا د چا نمونه دی؟ یو پاکستاني ستا پدې کې یو پاکستاني پاکستان نمونه د چا بر پراته دي او وای دی پر کم ځای ودرې. بس الله رب العزت جوړ کی، الله دې زموږ کشمیر جوړ کی. دا سی بدال دون ظلم سبحان الله ډېر ظلم دی چې الله رب العزت جوړ. په یمن کې دون بدال، په شام شریف کې د ابراهيم عليه السلام په کلی کې کله کله فیسبوک ته لري د خیر سره تصویرونه نه هغه کورن نړیدلې دي دوی انجونی دوی شته روزمات سره ناشتي نه د معلومه. الله مو نبی دګر به ویل رحمه الله د الله اراده و دی وطن و دی قوم ته خیر نه دي چې الله کوم اراده ورته کړی دا چا د کور په خرابېدو مخ خوشاله کړي ګر سره خوشاله کړي ګر سره جذبه سکار ما اخلي عقل فکر بس نو سړی به سار مسلمان ماشان به کافر سوی. نو ما دا خبره درته وکړه چې جهاد تشکنځا وکي. جهاد الکه جهاد ته څنګه شکنځا کوي؟ جهاد خو یاره ډېر عظیمه فلسفه ده د قران او د حدیث او د الله او د الله د رسول امر دی. اوس کو نو ګوره ما درته ویل چې غلام قادیانی د نبوت دعوه وکړه. یو سړی د نبوت دعوه کولای سي نو د جهاد ویني چې مجاهد دي، د جهاد ویني چې مجاهد دي. صحیح سول ارشد اوی است ارشد است دا د دنیا نه ده، په دنیا کې ټول خبرې چلیږي. خو بس خدای پاک ته طالبانو اشرف غنی ته توفیق ورکړي چې روغ سره وکړي. الله دې روغ راولي، الله دې روغ راولي. الله دې طالبان ته توفیق نور کوي چې زیات نه دی جنگونه وي. الله دې اشرف غنی ته توفیق نور کوي چې دی جنگونه سره وکړي. الله دې ملي فوج طالبان پر وسب سره کښینې د خپل وطن دشمنان او پیژني، د خپل وطن دشمنان. دوه ورونه دي په کور کې سره اخته دي، په دې نه خبر دا دریم څوک دي اجازه مشکول لري دا ور نه وړي په دا دروسه نه دي خبر. یو د بل سره وجني دا خو دوه ورونه په کور کې لګا ازما استا کور دا ډبره چاره وګرځول خو زم په کور کې هم تم په کور کې ولې دا څه پیښ شوله. نو خو یو سړی است ورسي هغه دریم پیدا کوي د هغه مخ ونسي بیا ستاو د خپل کوي جنگ یو جګړه یو حساب تقسیم هغه تسره وکړي. دا د پریشانۍ خبره ده. تاوان څور اوړي او ګټه دي څور، تاوان څور اوړي ګټه څور. دا قانون دی چې موږ یو کار کوو موږ ګټو تاوان ته ګورو. که تاوان ډیرو ترغه لږ ګټي بیا موږ تیریږو موږ نه دا او که ګټه ډیر او تاوان لږ بیا هغه کار کوو زموږ هغه تاوانونه می ډیر. نو خدای بل غمرینو دا سړي خپل وېس بیا درکور کوي. والله ستا سپي څوک په ډبره ووله اوس سپي قسم په خدای به دی ور سره وکي زموږ سپي دی ولې وښته تا ته وغپل تا ته په لار کې ولاړو نو ته اندازه ولګو. نو څنګه ساده اټ سر مولا بخلاص اټ سر به خډیر سوچونم پروم به خډیر یو زره مصر نه بخلاصیر
چې دونه غټ عظیم قوم، دونه خاندان، دونه پلاردار، په سوو نه په زرو کلو تاریخ لري، او نن په ځان دی اخته. الله رب العزت روغ راولي، الله دې جوړ ورځ راولي. دې غریبانو ورځ ګرځنه نه دی لیدلې چې روغ ورځ ګرځته ته ویل کېږي. امریکا خو ډېر ظالم وطن دی. ته د یوې عافیې صدیقې څه واخله، یوې عافیې صدیقې یوه نجلۍ ده، ښځه ده، اوس دې ستا څو پوځیان در وویشتل؟ اتیا کاله که څو جیلې پروت، اتیا کاله. برکت د مشرف ورسره دی. اتیا کاله ظالمه دا خالي دا راته وایي تی سپیان یاست، زه زمری یم. که رښتیا د عمران خان دی نو خدونه غټې خبرې کوي. غریب په دی غم اخته دی چې باچا قسم په خدای کې دا ورمانوي تور څه ته وایي، سپین څه ته وایي. وایي بسانې علاقې دی. غریب نو چا ته وایي؟ لکه زه په میراب کې وایم همدا چې راغلی دی، بیا یې نوم نه دی اخیستی. حافظ صدیقي مې کیسه ده که نه چې راغلی دی. الله رب العزت داسې ټوله پکې ذلیله کړو. مسلمانان په مسلمانانو کې موږ پاکستانیان داسې ذلیله کړو. دا یوه ښځه ده، ته یې ونیسه، یوه ښځه ده. حضرت عمر فاروق فرمایي رضی الله عنه غالبا وایي چې په مشرق یو سړی بندي، او مشرق یو سړی یا یوه زنانه، دا زما ټول مجاهدین پر ورکوم، دا زما ټول وطن پر ورکوم، سړی را خلاصوم، سړی را خلاصوم. بس نو توبه استغفر الله. نو ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ماشا مسلمان سالر کافر. يبيع دينه بعرض من الدنيا، دین په معمولی خبرو باندې خرڅي. د دنیا د پاره به دین خرڅي، د دنیا د 10 روپۍ د پاره، د 10 روپۍ د پاره ورته کچاري وای د تحصیل ماسل چشتي دا بل سیشن کوټ لره ورسې یالته بیا جج تا وای حاضر و ناظر، الله حاضر و ناظر وګړه. د یالته په 3.5 روپۍ روان کړی دی، الله حاضر و ناظر ګړم فرما دي د الله قهر کبه دا خبره دی. ای ججم په دې خبر دي چې په کرایه راغله، ا چورته ولار دی هغه په دې خبر دي چې هغه دی وای هغه په خپل په 300 روپۍ دی الله خرج کی، په 300. سبحان الله. دا چې بیا پر منځه ولاړ وي، کله کله قامت وکي، کله مؤذن یې اذان وکي. دا چې مړي سي ته مردار وای، مردار دی هغه خلک دی الله یې خرج کړي په 300 روپۍ، الله حاضر و ناظر ګړل. دین دی آسان دی. پیغمبر اسلام فرمایو خلکو تیل به وی شول وروا به چې مسلمان ول کلمه پرېږده ول نه پرېږده. یو صحابیو یو بچاو دی ملګری ډیر ونی ول، نو یو ملګری چې شهید وي د ته ول دا محمد به پرېږده دوه نه پرېږدم. انو خیر یو ملګری ور شهید کی، بل ملګری ور شهید تناسب کرسی کوته ګوري. اخر د دوار چواره رالی ولا دوار دی چې روان کی د وژړل چې وژړل ابا چا ډېر بچا بس کار خلاص. کومندان غټ سړی و صحابي بیرته راوستي چې راوستي ول څنګه سو هغه خبره هغه ده ونو جاړي پر چی ول جاړم پر دې کش کې زما روحونه زر روحونه وای ما به هر روح پر پیغمبر علی السلام قربان کړی. اوس مې یو روح دی، یو روح نو چشتي زما اوس پیلاله یو روح دی دا نو چشتي چې پر پیغمبر علی السلام قربانوم. کزما زر روحونه وای ما به هر روح جلا قربان کړی وای. کزما زر ژوند وای ما به هر ژوند جلا قربان کړی. ما پر دې وژړل، ما پر دې وژړل. ش بس بلا بس خو بس عزیزانو الله رب العزت مشتي ته هدایت وکړي. الله دې ټول عالم اسلام ته هدایت وکړي. الله رب العزت عالم اسلام برقرار کړي. شام، یمن، عراق، فلسطین کې اروڅونه بد حال. سبحان الله استغفر الله. دا داعش نه دي، دا داعش ته دا اوس پر په یهودو کار نه دي درلوده، تر اوسه پر په یهودو کار نه درلوده. یونس علی السلام مزار یې ونړوي، افغانستان کې نیمه افغانستان تباہ کړي. څه کیسه ده ول جهاد یهود در اوسه پر دا خبره نه در باندې کړي. الله رب العزت په افغانستان کې امن خوشحالي راولي، روغ راولي. الله دې دا جنگونه فسادونه ختم کړي. الله دې کشمیر آزاد کړي. الله رب العزت کشمیر د مسلمانانو مدد وفرمایي. الله دې حفاظت وفرمایي. الله دې کافرانو مخ د مسلمانانو سره چپ کړي. امریکا دې الله تبارک کړي. امریکا الله مسلمانان خو نظم چې مرګري ست په امریکا کې مسلمانان نه، امریکا دې الله تبارک کړي. هغه د امریکای چې کوم پروګرامونه دي هغه الله ور تبارک کړي. اسرائیل دې الله تبارک کړي.
یهود دی الله تبا کی هر ځای کې مسلمان په تکلیف الله دې مدد او نصرت وفرمایي الله رب العزت دې نزل لکي الله دې نه خرابوي الله دې آباد کی الله دې ژوند لري الله رب العزت دې نصرت او مدد وفرمایي الله دې عافیت صدیقیه خور اخلاص کوي الله دې روزه په خاطر دې د پاک دامنۍ په خاطر چې دا پاک ده یا الله یا شایسته د کلمې مرګ ورته بس زموږ د پارم شرمندګي ده یا الله رب العزت موږ هم خبرونه نس کولای موږ هم پریشان او شرمیږو یا الله رب العزت د ټول عالم اسلام حفاظت او فرمایي د ټول مسلمانانو حفاظت الله دې ویل اوریدل قبول منزل وګرځي الله دې خپل احکامات په عمل سم مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې مر پر حال دا ټول نصیب کړي چې موږ مردا وای لا اله الا الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام نو دوستانو زمنګ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زما دینی خبرونه او نور اړین دینی مسایل تاسو ته پر وخت ورسیږي